مګر تاسو به کارغه کیسه اورېدلې وي چې کارغه ډېر زیات تږی شوی وي او هغه بیا چې کله ډېر سوچ وکړي نو په باغ کې یو لوښی پروت وي په هغې کې لږې اوبه وي نو کارغه بیا داسې واړه واړه کاڼي راجمع کړي هغه لوښي ته ورغورځوي نو په دې کې هغه اوبه په بره راشي او هغه اوبه کارغه وڅښي. په دې کیسه کې څه دروغ نه دي بلکې دا بالکل حقیقت ده. کارغه داسې په حقیقت کې کړي دي او ویډیوګانې په باقاعده جوړې شوي. تاسو به هغه ویډیوګانې په دې سکرین باندې کتلې وي. خو ساینسدانان دا وایي چې کارغه یو داسې هوښیار ځناور دی، یو داسې هوښیار پرنده ده چې د کارغه غونته کې بل هوښیار ځناور مشکله ده چې پیدا شي. یعنی کارغه دومره هوښیار دی چې د کارغه سوچ او وچار چې دی هغه د انسانانو غونته کې دی. تاسو به وایي هغه څنګه ساینسدانان چې کله په کارغه باندې ریسرچ کولو نو د کارغه دماغ باندې چې کله ریسرچ کولو نو دا معلومه شوه چې کارغه دومره هوښیار ځناور دی چې د هغه غونته کې یو بل ځناور هوښیار نشي کېدی. ولې چې کارغه د انسانانو ژبه هم زده کولی شي. هغې نه بعد کارغه خپل خوراک لټولی شي. هغې نه بعد کارغه چې کوم دی هغه چې کله یو انسان سره ملګری شي او هغه انسان هغه ته د خوراک دپاره ورکوي نو هغه کارغه په د هغه انسان احسان چې دی هغه کله په خپل ځان باندې نه راوړي بلکې کارغه د هغې احسان بدله هغه انسان ته لازمي ورکوي. چې کارغه هغه ته تحفې راوړي، داسې اوسپنې ټوکړې ورته راوړي، زنجیران ورته راوړي، همدغه شان د کارغه د وس مطابق چې څه وي نو هغه په بدله کې لازمي هغه کور ته هغه انسان ته هغه شی لازمي راوړي ولې چې هغه انسان کارغه ته خوراک ورکوي. د کارغانو ډېر زیات قسمونه کېدلی شي. کارغه دومره چالاک او هوښیار ځناور دی چې کله کله کارغه د ټپوس سره یا باز هم تنګولی شي، په هغه باندې ټونګې لګوي. یعنې کارغه ډېر شیطان او ډېر هوښیار ځناور دی. هغې نه بعد که چېرته یو انسان کارغه سره مستي وکړي، چیړ چاړ ورسره وکړي نو بیا کارغه د هغې انسان نه بدله اخلي. بدله څنګه اخلي؟ په هغې ورځ هم ترې بدله واخلي په کومه ورځ چې انسان هغه کارغه تنګ کړی وي او بیا مسلسل 2 3 یا 4 ورځې د هغې کارغه په مزغو کې هغه انسان شکل چاپ شوی وي نو بیا چې کله هم هغه انسان په لار باندې تېرېږي نو کارغه په هغه باندې حمله کوي. او که چېرته تاسو دا تجربه کړې وي که چېرته یو کارغه ناست وي په یو کړي باندې په یو ونې باندې په یو شاخ باندې نو تاسو چې لاندې ټیټېږئ او چپړ راغلی کارغه پسې کارغه د ویشتو اراده کوئ نو کارغه سوچ به ستاسو طرف ته نه وي، د هغه سر هم بل طرف ته وي خو هغه کارغه به بیا هم پاسي. ولې چې کارغه ته الله تعالی داسې ذهن ورکړی دی، د اورېدو یې داسې صلاحیت ورکړی دی چې هغه شان صلاحیت انسانانو سره هم نشته او داسې ډېر ځناورانو سره هم نشته. نو واقعي چې الله تعالی څه هم جوړ کړي دي هغې کې د الله تعالی یو ډېر غټ راز پټ وي. نو دا کارغه الله تعالی هسې نه دی جوړ کړی بلکې د دې ډېرې زیاتې فایدې دي د دغه انسانانو دپاره چې دا انسانان خبر شي نو دوی به خپل سرونه داسې ونیسي. ولې چې کله اختر راشي په غټ اختر کې دومره ګندګیانې وي، دومره فضولیات، دومره غوښې په روډونو باندې پرتې وي، هغه ټولې غوښې، هغه ټول ګندګي، هغه ټول وینې چې دي هغه دا کارغه راجمع کړي او د هغې علاقو نه صفا کړي، ځان سره یو بل طرف ته یوسي او هغه د انسانانو علاقې هغه محلې صفا کړي. دا واقعي چې د الله تعالی یو ډېر غټ نعمت دی. د ده داسې ډېرې فایدې دي چې په هغې فایدو باندې موږ اوس خبرې کوو. دا ویډیو به ډېر زیاته اوږده شي خو دا کارغه چې موږ تاسې فضول ښکاري نو دا د الله تعالی د قدرت یوه ډېره غټه کرشمه ده. دا ویډیو مو که خوښه شوې مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ دا آیډي هم درسره فالو کړئ.